دا د فرمان نومې حلقې څه ده؟ هغه څوک چې ښه درس به ویل، ښه مطالعه به یې کوله، اما د درس په منځ کې به یې 15 دقیقې فیس انسټاریل کتل. د وخت په تېرېدو سره هیڅ پوه نه شو، 15 دقیقې 10 دقیقې ته 10 دقیقې نیم ساعت او نیم ساعت په یو ساعت بدل شو. دا کوچنی عادت په اعتیاد یا اډکشن باندې بدل شو. د درس څخه یې فکر لرې شو، سلف کانفیډنس یې کم شو او سړی ډپریشن ته لاړ. دا قصه یوازې د فرمان نه ده، دا د 90% خلکو قصه ده. نو اعتیاد یوازې د الکول او سګرټو نه دی، بلکې اعتیاد د ډېرو شیانو شته، لکه فلم، کرکټ، سیریال، موبایل، ریل، انسټاګرام او داسې ډېر شیان دي چې اعتیاد شته دی. حتی اوور تھینکینګ ډېر فکر هم اعتیاد لري. نو موږ کولی شو چې په ډېر لږ وخت کې ځان د اعتیاد څخه خلاص کړو. ځواب یې هو دی. نو د 5 لارو په استفاده چې راوړ په ویډیو کې مې راوړی دی، موږ کولی شو ځان د اعتیاد څخه خلاص کړو. Any behavior that a person enjoys, finds relief in, and therefore craves in the short term, but suffers negative consequences in the long term and doesn't give up despite the negative consequences. साइंस बोलता है एडिक्शन का मतलब आपको एक बहुत कंपल्सिव नीड होती है एक सब्सटेंस या एक बिहेवियर की, क्योंकि आपको वो डोपामिन की हिट चाहिए. کله به مو فکر کړی وي چې آیا یو کوچنی عادت څنګه په اعتیاد باندې بدلیږي؟ اعتیاد دوه ډوله دی، یو مادي اعتیاد دی لکه سګرټ، الکول، یو معنوي اعتیاد دی لکه گیم، ریل، انسټاګرام، دغسې نور. 90% محصلین په دې اعتیاد باندې اخته دي. دا چې اعتیاد څنګه رامنځته کېږي، 4 سټیجونه لري. لومړی ټریګر پوینټ. ټریګر پوینټ داسې یو عمل که چېرته ترسره کوئ او هغه ته مجذوب کېږئ، د لږ وخت لپاره ستاسو عادت جوړېږي او بیا هغې نه بعد پسې ورځي کریوینګ پوینټ، یعنې بیا د هغې ډېر غوښتونکي کېږي. کریوینګ یې دویم پوینټ دی، یعنې دویم سټیج دی. د هغې عمل ډېر غوښتونکي کېږي او د ډېر مایله کېږي. که څوک منع کړي نو د هغې ته ډېر عذر او زارۍ کوئ تر څو مو د هغه عمل څخه خلاص. دریم چې دی ریسپانس پوینټ، یعنې ریسپانس پوینټ تاسو همدا عمل په تکراري ډول دا عمل تاسو ترسره کوئ او که چېرته چې دا عمل په تکراري ډول ترسره کوئ، تاسو خپل د ورځې ډېری وخت په دې باندې تېروئ. راځئ د دریم پوینټ نه چې ریسپانس پوینټ دی ګلټ پوینټ ته، یعنې ګلټ سټیج چې دی، په دې سټیج کې دی تاسو بیا ډېر د غلطۍ او د ناراحتۍ او د حسرت احساس کوئ. د دې سره چې تاسو دومره لوی د حسرت احساس کوئ، هر څه دلته یوازې نه درېږي بلکې سبا بیا هم راځي، د هماغه پیل یې شروع کوئ او تر دې ځایه دا چې ښه په دې پوهېږو چې زموږ عمل غلط دی، د حسرت او پښیمانۍ احساس هم کوو، نو ولې موږ دا عمل په بیا د ډول سره ترسره کوو؟ ځواب یې ډوپامین دی. ډوپامین په بدن کې هغه ماده ده چې انسان ته خوشحالي ورکوي او اعتیاد چې انسان ته خوشحالي ورکوي، هغه د انسان د ډوپامینو سطحه لوړوي. که زه تاسو ته ووایم چې د هارورډ یونیورسيټي یو تحقیق تاسو ته وایم چې هغه په سکرین تاسو ته 2 ګرافونه ښکاري. لومړی ګراف هغه چې د معتاد کس دی، د ډوپامینو سطحه یې ناڅاپي لوړېږي او ناڅاپي ټیټېږي. دویم ګراف هغه دی چې په تدریجي ډول د نارمل انسان د ډوپامینو د سطحې ګراف دی چې په تدریجي ډول په کراره ډېرېږي. دا چې دا په ناڅاپه ډول ډېرېږي او یا په ناڅاپه ډول دا ګراف رالوېږي، دا ډېر فرق انسان ډپریشن ته اچوي. دا چې ډاکټر انا یو عصبي ساینټسټ ده، هغه په خپل تحقیق کې داسې ویل دي که چېرته موږ خپل د ډوپامینو سطحه کنټرول نشو کړی، نو موږ خپل د ورځې نارمل عملونه په سمه توګه نشو ترسره کولی. دا چې لکه کرکټ، لوبه، عمل، حتی اجتماعي روابط موږ په سمه توګه نشو ترسره کولی. نو د دې لپاره موږ باید خپل د ډوپامینو سطحه کنټرول کړو. سوال دا خلق کېږي چې آیا موږ کولی شو ځان د اعتیاد څخه خلاص کړو او خلاصولی شو په څومره وخت کې موږ کولی شو خپل ځان د اعتیاد څخه خلاص کړو؟ نو ځواب یې دا دی چې موږ کولی شو په اسانۍ سره په د 13 ورځو په طول کې خپل ځان د اعتیاد څخه خلاص کړو. لومړی 2 هفتې ډېرې ستړي کوونکې او سختې هفتې وي، اما درېیمه هفته د انرژۍ او د خوشحالۍ هفته وي او په 4مه هفته کې انسان د واقعا د ډېر قوت احساس کوي او په قرار د اعتیاد څخه د خلاصېدو په صورت. اوس راځم هغه 15 لارو ته چې موږ د اعتیاد څخه خلاصوي. لومړی accept it yourself. لومړی موږ باید دا ومنو چې موږ معتاد یو. ډېری لا خبر نه دي چې دوی په یو خاص عمل باندې معتاد دي. نو د دې لپاره چې موږ پوه شو چې آیا موږ معتاد یو که نه، 3 سوال مې راوړي. که د دې 3 سوالونو ځواب تاسو سره وي نو تاسو په واقعي ډول تاسو معتاد یاست. لومړی چې موږ یو عمل ترسره کوو یا گیم، فلم، هر عمل چې وي موږ ځان سره وایو 15 دقیقې نور حتی موږ 3 ساعته په دې ضایع کړي. که چېرته داسې یو عمل تاسو ترسره کوئ نو تاسو په هغه عمل باندې معتاد یاست. دویم، که چېرته موږ هماغه عمل نه ترسره کوو، د هغه په نشتون کې موږ ډېر د ستړیا او د خستګۍ احساس کوو. که چېرته موږ دا احساس لرو نو بیا هم تاسو معتاد یاست. دریم، چېرته چې موږ یو عمل ترسره کوو او د هغه د عمل د ترسره کېدو وروسته په پای کې د ډېر غلطۍ او د ګناه احساس کوو او د حسرت او د پښیمانۍ احساس کوو. چېرته تاسو دا احساس هم لرئ، تاسو بیا هم په هماغه عمل باندې معتاد یاست، لیکن دا په دې حال چې تاسو د عمل په سبب بیا هم ترسره کوئ. اوس د حل لار څه ده؟ حل لار دا ده چې لومړی تاسو باید خلکو ته ووایئ چې زه غواړم دا عادت بدل کړم یا دا عادت پرېږدم، د دې اعتیاد څخه خلاص شم. نو د دې لپاره ته همدا اوس په کومنټ کې ځان سره همدا اوس کومنټ وکړه چې زه غواړم بدل شم او پلاني اعتیاد پرېږدم. نو دا به تاسو سره ډېره مرسته وکړي چې ته د اعتیاد څخه خلاص شې. دویمه لار، shift your dopamine level. په دې یو تحقیق شوی، یعنی که د یو
د له معتاد خلکو څخه پوښتنه شوې کله چې تاسو ډېر د ډرګ یا هغه درمل باندې چې معتاد دي تاسو ډېر ضرورت تاسو ورته کېږي نو تاسو په هغې کې تمرین وکړئ. په پیل کې دوی مخالفت کړی و اما د وخت په تېرېدو سره کله چې د عمل ترسره کړی و د دوی د اعتیاد را په پوره کمېدو شوی. دا تاسو په خپل روزمره ژوند کې هم کارولی شئ. که چېرته تاسو په موبایل باندې معتاد هستئ نو تاسو که ځان سره وایئ چې دا عمل لږ ساعت نور ترسره کوم نو د دې د لرې کېدو لپاره تاسو باید خپل ذهن یا د ډوپامین سطحه بل خوا واړوئ یعنې یو تمرین شروع کړئ یوه لوبه شروع کړئ نو په دې تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د موبایل د اعتیاد څخه خلاص شئ. یعنې د مثال په توګه که زه بیا ووایم که یو څوک د شیریني څخه منع وي اما شیریني ته ډېر زړه وشي یا چاکلیټ نو دا د دې وخت کې د یو بل څه وخوري یعنې د یوازې هغه خپل میل پوره کړي د بل څه په خوراک باندې. دریم find your trigger point. دا چې یو تحقیق په یو ډله شاګردانو شوی په یو ډله شاګردان په یو صنف کې بند شوي نو هغوی په پیل کې موبایل ورسره نه و دوی خپل منځ په قیسې کولې او ډېر صمیمیت اما د یو ساعت بعد چې هغې په هماغې صنف کې موبایل کېښودل شو نو ټول په خپل موبایلونو مصروف شو او هغه قیسې او هغه هر څه لاړه. نو موږ باید ټریګر پوینټ پیدا کړو چې موږ څه راهڅوي یعنې که چېرته موږ د موبایل معتاد یو موږ لومړی باید نوټیفیکیشن بند کړو موږ باید د مطالعې په وخت کې خپل موبایل بند کړو یا هغه دوستان چې موږ راهڅوي چې راځئ بیا موبایل وکاروه ګیم ته راشئ داسې څه موږ باید د خپل سکیجول څخه لرې کړو. نو دا موږ سره کولی شو چې موږ د هغه عادت څخه یعنې هغه د موبایل د اعتیاد څخه خلاص کړي. راځم څلورم هغه دی چې یعنې موږ که چېرته ذهن کې ځان سره دا وایو چې موږ نشو کولی زه یو معتاد انسان یم یا زه په موبایل یا زه په انسټا یا زه په یو هر هغه عمل چې زه معتاد یم او زه نشم کولی دا عمل پرېږدم نو دا یو منفي سیګنال زموږ ذهن ته رسوي. دا چې د اټومیک هیبټس یو کتاب دی د هغې لیکوال داسې وایي یا داسې لیکلي دي چې که چېرته تاسو په خپل ذهن کې ځان ته څومره منفي فکرونه ورکوئ هماغه منفي فکر بېرته راجګېږي په تاسو باندې هماغسې منفي اثر کېږي. خو موږ باید داسې ونه کړو موږ باید ووایو چې موږ د اعتیاد څخه ځان خلاصولی شو موږ دا توانایي لرو چې موږ د دې عمل څخه ځان خلاص کړو او دا عمل پرېږدو. نو دا موږ سره مرسته کوي چې موږ د اعتیاد څخه خلاص